ګرانو لیدونکو زما نیکې هیلې سلامونه احترامات به منئ. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشحاله اوسېږئ. زه نن راځم په دغه ویډیو کې زه تاسو ته د یوټیوب چینل لپاره پروفیشنل لوګو جوړولو لپاره تاسو ته ښیم چې ویډیو یو ثانیه هم مه اسکیپ کوئ تر څو چې مکمل معلومات او مکمل لوګو جوړولو طریقه تاسو ته زده شي. نو بعضې ملګري دي چې پوښتنه کوي د فیسبوک پیج لپاره یا یوټیوب چینل لپاره لوګو جوړولو لپاره طریقه. نو زه داسې یو لوګو تاسو ته جوړولو ته ښیم چې مشهور یوټیوبران همدغه سیستم څخه همدغه طریقې څخه استفاده کوي او داسې یو لوګو درته جوړوم چې مشهور یوټیوبرانو داسې لوګو جوړ کړی وي. نو تاسې ویډیو آخره پورې وګورئ او که چیرې زما چینل کې نوی یاست نو ملګرو لوګو جوړولو لپاره یو اپلیکیشن ته ضرورت دی چې هغه د پکسل لیب په نامه اپلیکیشن دی. هغه په موبایل په پلی سټور کې پیدا کولی شئ. تاسو که چیرې پلی سټور کې پیدا نه کړو نو زه به د دې اپلیکیشن لینک په ډسکرپشن کې ورکړم، نو تاسو کولی شئ د هغه ځای ډاونلوډ کړئ. نو کله چې مو دا اپلیکیشن د انسټال کو او ډاونلوډ یې کړو نو دوستانو بیا به تاسو اوپن کړئ. کله مو چې اوپن کړو نو تاسو ته یو داسې مینو را خلاصیږي. نو دلته نیو ټیکس دی، دا نیو ټیکس به تاسو دلته راشئ ډیلیټ کې. کله مو چې د ډیلیټ کړو نو دلته پاسه درې ټکي دی، درې ټکي باندې به کلیک وکړئ. دلته ایمیج سایز آپشن ته راشئ. کله چې ایمیج سایز آپشن ته راغلی نو دوستانو دلته به تاسو اسکویر انتخاب کړئ. کله مو چې اسکویر انتخاب کړو نو دلته پلس آیکن باندې کلیک کړئ، ټیکس ته راشئ. ټیکس کې به تاسو دوستانو هغه ستاسو خپل چینل نوم لومړی حرف په تاسو ورکړئ. لکه زما د شهید ټیک په نامه دی، زه دلته لومړی پی حرف ورکوم. دغه دی دوستانو، زه به راځم دلته ټیکس سایز ته. دا دی دوستانو دا ټیکس سایز دی، زه راځم ټیکس سایز تقریبا 2.5 ته پورې رسوم. مکمل به 2.5 ته ورسوي دوستانو. دا رقم 250 ته رسوم. دا به دغه ځای ته راوړم. اوس راځم دلته پاونډ ته. دا د هغه اپلیکیشن خپل پاونډونه دلته مای پاونډ ته به راشئ. کله چې مای پاونډ ته راشئ دلته پیکون په نامه پاونډز دی چې ګوګل نه تاسو ډاونلوډ کولی شئ، او که چیرې ګوګل کې پیدا نه کړو نو زه به هم د دې لینک چې د ډسکرپشن کې ورکړم د هغه ځای به دا پاونډ ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو دلته به راځئ اوکې کوئ. کله مو چې د اوکې کړو دا به دلته پرېږدئ. بیا به راځئ دوستانو، بیا به ټیکس لیکئ. بیا به هم دلته دوهم حروف لیکئ لکه په شهید ټیک په نامه. دلته بیا ټي لیکم، اوکې کوم. دلته راځم ټیکس سایز ته. ټیکس سایز به بیا هماغه 2.5 ته رسوم تر څو سایز دواړو یو برابر راسي. دا رقم بیا راځم مای پاونډ ته. ګورئ دوستانو مای پاونډ کې به پیکون په نامه چې کوم پاونډ دی دغه استفاده کوم. ګورئ دوستانو د دې هم شکل څنګه شو، یو رقم شو دواړو. نو دا به دا طریقې سره یو ځای کوم. اوس راځم دلته پی ته، دلته کلر ته راځم. ګورئ دوستانو د دې به کلر اوس چینج کوم. دلته تاسو کولی شئ مختلف کلرونه دي، تاسو خپل خوښې وړ کلر چې دی تاسو انتخاب کړئ ورته. زه راځم دلته ژیړ رنګ ورکوم او بېرته بیا ټي ته کلیک کوم. ګورئ دوستانو دې ته اوس زه سور رنګ ورکوم. مثلا دا رنګ ورکوم ورته. که چیرې ستاسو خوښه کوم رنګ چې ښه ښکاره کېدو هماغه رنګ تاسو ورکړئ دلته. نو ما به دغه رنګ انتخاب کړو ورته او بیا به بېرته ټیکس ته راشئ. ټیکس ته چې راسه راغلی دوستانو دلته به تاسو خپل مکمل چینل نوم ورکړئ. لکه دلته زه اوس لیکم په شهید ټیک مکمل نیم چې د ورکړو دوستانو. دا به دلته کوچنی کې او دلته پاونډ ته به راشئ، دې ته به هم پاونډ ورکړئ. لکه دلته راځم زه دې ته دغه پاونډ ورکوم. دا رقم دا به لږ کته پورته کې خپل سایز او اندازه یې ټول برابر کړئ. ستاسو خو څنګه چې خوښه یې هماغسې تاسو دا ترتیب کړئ. نو راځم د دې اوس کلر چینج کوم. بېرته به تاسو دغه آپشن ته راشئ. دا کلر دی، کلر به د دې چینج کړو. د دې کلر هم یلو ته
راوړم دا رقم دوستانو په دغه رقم. کله چې دا رقم وشو نو دوستانو تاسو به دلته راسئ، د کلک کې د امپورټ ته به راشئ، دا دواړه به قلف کړئ، بیا به دغه آپشن ووهئ امپورټ ته راشئ. دلته یو پی ان جي دی، هغه پی ان جي به دلته راوړو مونږ. دا پی ان جي د دوستانو د دې لینک به هم ډسکرپشن کې ورکوم، تاسو کولی شئ د هغې ځای له لارې دغه پی ان جي ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو کله مو چې دلته راوړم نو دلته یو آپشن دی ټو بیک، ټو پراونډ به کې دوستانو دا رقم ټو بیک کې دا به لږ کوچنی کې دا رقم څخه په دغه سیستم باندې به تاسو دا رقم څنګه چې ښه ښکاره کېږي هماغه سیستم باندې ترتیب کړئ لکه څنګه چې دا وشو. دا رقم وکړئ، بیا به امپورټ ته راشئ، دلته یو بل هم اپلیکیشن دی هغه هم تاسو دې ځای ته راوړئ لکه دا وشو. د دې هم لینک چې د ډسکرپشن کې ورکوم، تاسو کولی شئ د هغه ځای له لارې دا ډاونلوډ کړئ. دا هم د دې سایز لږ غټ کړئ چې لږ ښه ښکاره شي تاسو ته په دغه شکل باندې دا ترتیب کړئ. او د دې کلر چې دی وایټ کومه ده، کلر ته به راشئ نو دوستانو دا به آن کړئ او دلته وایټ کلر انتخاب کړئ، څومره ښایسته ښکاره شو. دا به اوکې کړئ، کله مو چې د اوکې کړو نو تاسو دلته راشئ دوستانو په دغه سیستم ته راشئ، دا به هم لوک کړئ دواړه، بیا به دې آپشن ته راشئ، په دغه به ووهئ، دا به ټول اوکې کړئ، بیا به دا ووهئ، دا به اوکې کړئ دوستانو، دا به هم اوکې کړئ، دا به ټیک مارک کړئ، دا رقم به دا ووهئ. اوس راځئ دوستانو دلته ترانسپرنټ چې دی دا ووهئ، دغه رقم دوستانو بیا به دلته راشئ، سیپ آپشن باندې به راشئ، سیپ ایمیج به کوئ دوستانو. کله چې تاسو دا سیپ کوئ نو سیپ کولو کې به دلته د کوالټي د کسټم چې دی دا به الټرا باندې کوئ تر څو ښه لوړ کیفیت باندې دا ستاسو موبایل ته ښکته شي. نو دا سیپ ټو ګیلري کړئ، دا به ستاسو موبایل کې ثبت شي او تاسو کولی شئ بیا ستاسو چینل یا فیسبوک صفحه باندې سټارټ کړئ. نو دا و دوستانو د لوګو جوړولو طریقه. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښ شوي. که ویډیو مو خوښ شوي نو ویډیو لایک کړئ او ملګرو سره شریک کړئ.